مونږ تهجد ډیر دی خو هلته چې غیبت ورسره وکاته شي ګرانه ده چې هغه تهجد بر زوم تهجد کم کوه خو پردې غیبت مه کوه ای زنانه درود شریف کم وایه خو غیبت مه کوه ښه تهجد مه کوه خو دا غیبت پرېږده چې دوه زنانه کیني او به شروع یې کړي نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وی جنتي صحابي را روان دی جنتي صحابه ټول په انتظار ورانه نوت چې ویلې د نه یو صحابي ورته وي ته څه عمل کوې وی زما خو څه داسې خاص عمل نشته بل ورته وي ته څه عمل کوې وی زما خو څه داسې خاص عمل نشته وی نه خاص عمل به دې خامخی ځکه چې نبی علیه السلام ستا باره کې ویلي دي چې دا جنتي صحابي دی هغه وی یو عمل مې شته دی وی څه عمل لري وی په دې زړه کې د چا سره کینه او بغض او حسد نه ساتم ټولې دنیا ته مې دا زړه صفا دی دا جنتي صحابي دی دا جنتي صحابي دی چړه کې دا پراته که نه ګرانه ده چړه کې دا ګن پروتي او دی جنت ته لاړ شي د مسلمان د عزت سودا به نه کوو خان د زړه د ویښه به بل مسلمان د ځان نه اوچت ګڼو شاید چې دا کس تا نه اوچتي د الله په نس شاید چې د مقام د الله په نس تا نه اوچتي د الله ته ډیر نږدې ستا په نسبت باندې نو ډیر خیال به کوو او بیا د علماو نه به خپلې ژبې راټولې کړو غیبت په د چا نه کوئ خو د علماو به بلکل نه کوئ لحوم العلماء مسمومة د علماو غوښې زهرداري دي د علماو غوښې زهرداري دي زهریله دي چا چې د عالم غیبت کو دا زهریله غوښه خوړل دي دا به بیا برداشت نه کې ګورې دا زهرداره غوښه د بیا به د دې برداشت ونه کې ما خپله یو کتاب لیده کتاب کې مې لیدلی دي صرف هغه کس رانه یېر دی یو ډېر لوی سړي لیکلی دي غالبا تابعینو کې دی وی چې کم سړي د عالم غیبت کوه دی وفات شو که نه د قیامت په ورځ چې دی د الله مخې ته پیش شي په ده به یو کرښه لیکلي چې دی د الله د رحمت نه ناامیده دی د الله سره چې میلاویږي یوه نښه به پې پرته چې دی د الله د رحمت نه ناامیده دی داسې یوه نښه به پي هغه به پې ښکاري علما ستاسو د بچو خیرخوا دي د دې امت خیرخوا دي د دې قوم خیرخوا دي دا د ځان نه نه دي لګیا د علماو نه ژبې راونغاړئ بیا به خفئ عالم که هر څه دی خو ان العلماء ورثة الانبیاء یو لیبل پې پروت دی چې دا د پیغمبر څه دی وارث دی تاسو نه تپوس کوم چې یو سړی مړ شي د ده درې زامن پاتې شي یو جج دی یو ډاکټر دی او یو شل دی یو جج دی یو ډاکټر دی یو شل دی دا درې واړه د ده وارثان دي که نه مال چې تقسیمیږي نو چې یو جرې پټې ډاکټر والی یو جرې پټې دا جج والی نو تاسو